ابو علی ابن سینا د زمانه لوی طبيب او حکیم ساينسدان دې زمانه کې لوی ساينسدان او دې زمانه کې لوی ډاکټري دا هغه زمانہ و. ابو علی ابن سینا تاریخ ګوره چې هغه له خدای سونه پوهه ورکړ. لکه مثال دې درکوم، ابو علی ابن سینا له الله تعالی حافظه سونه ورکړي، د سترګو نظر یې څنګه ورکړي، د غوږ طاقت یې سونه ورکړي. دا یو مثال ده. بادشاہ سره بناستو د بادشاہ خاص طبيب. دا زمونږ د یو کتاب تاسو ته به حوالم درکم، ما خو ډېره موده مخکې کتلې دی، خو بهر کې په شرح قاید ورته وایي، د هغې یو شارح دی نبراس، یو شرح ده، هغې کې د په دې حالاتو کې لیکلی. نو بادشاہ ته یو ځل وایي وی صاحب د شپې لګیا مطالعه کوم، او د بادشاہ خاص حکیم او خاص لوی سړی د لګیا مطالعه کوم، او د مسګران چې دي دا د مسونو کې دا دیګونه او لوښي جوړوي، دا ټوله شپه ټکار کوي. نو ما د مطالعې نه وباسي، نو یا به دا مسګران تعالی منګي جوړي او یا به د کتابونه ګورم او ساينسي ایجادات او طب خدمت بدل کړ. بادشاہ ته خو دې ډېر زیات نږدې. نو بادشاہ اعلان وکړ چې مسګران دې د ماسخوتن نه تر سهار پورې بالکل ټک ټک کوي. زما حکیم صاحب دې ابو علی ابن سینا چې داغه خپل مطالعه وکي وغه د طب خدمت وکي، د شپې به مسګران ټک ټک نه کوي. نو هغه مسګرانو ټک ټک بند چې باندې کړل. نو دې لګیا دې مطالعه څنګه د حکیم صاحب نه او ټک ټک نه کیږي، خلک یې خپل کار کوم. نو لکه د بادشاہ رااله وې دا جوړ چې دې مسګرانو سره د جوړ روانه منګي به ته وخت به نه کوم ټک ټک خونانو د بادشاہ د محل خوا کې ټک ټک نه کوي. او کافی لري چې د باندو کې باقي غریبانو کار کاو. بادشاہ نورې دونی وزیرانو اورې د غنی غیبه په بند کړي وي. او سوال جواب کو تاسو خپل کار جاری کړي. دې سار وخت بیا دربار تر بادشاہ راغی صاحب به بیګا خو بیا کسانو ټک ټک کاو. بادشاہ ته پته ولګی چې سړی وګونه زبردستی پته ولګی، خدستر ګو نظر یې سونه تیز وره. یو ځل بادشاہ دوربین جوړ کړ، چې دوربین جوړ کړ دی وته وی حساب پدې سکے وی دا چې قافله د لری ځای ناراضي د بادشاہ د محل به عموما د غر د پاسه. نو ما ته پته لګی چې دا قافله د چا د اوس خلک دی اوس نه دی، ما ته بخکاری. نو ما ځان سره کینې و دوربین درې ساجت زبر طالبین کړه وی ښا اراده تجربه کو. نو بادشاہ غ دوربین ته قتل او دی ادا سکے نو لري وی وای کنه قافله را روانه سری پکې. بادشاہ خو په دوربین کې خلره شي را نزدیکیږي، هغه ته ښکارېدل د وی دومره پکې خره دي او دومره پکې سونه دي او دومره پکې خره دي او سونه دي او دومره خلک دي او خانودارنګونه دي. دا شی ته مخ کې را روان دي. دا روسته بادشاہ حیران پېټ په دا دوربین کې ماته دومره صفه مخکاری لکه دی بابا ته چې دی نه صفه ښکاری. او عجیبه ټکي وته بلوي وی سیب خواږه خوري خواږه خوري. بادشاہ او ظالما خواږه خو په جبه معلومیږي، تا ته څه پته لګي چې دی خواږه خوري؟ تا شي سټلې چې ته خواږه خوري. وی مچان په بنګيږي لکه مچان یې ملیدل، وی چې څه شي خوري مچان په بنګيږي. او کا نیک بخت مچانم د تخکاری، ما د دوربین کې بچالم تخکاری. دومره خو سترګو نظر تیز او راشده حافظه ته ګوره، حافظه څومره تیز و. یو ځل په کشته کې روان چې په کشته کې روان دی، یو سړي سره کاغذ دی او شاعر دی، هغه لګیا دی هغه نظم زوتی ځان سره. ابو علی ابن سینا وته وی دا څه شی دی؟ وی دا مې د بادشاہ په صفت کې یو نظم جوړ کړی دی، یو قصیده او بادشاہ ته اور مطلب دا دی چې بادشاہ ته خلکو د صفاتونو قصیدې اورول بادشاہ به انعام ورکړي. نو دا مې یو نظم جوړ کړی د بادشاہ په صفت کې چې بادشاہ ته ورو مچې سه انعام ته وګټو. وی ښا وی ترا کمال هغه چې د څنګه د اول نه اخره پورې وکړي خواله الکه وی شی د خجو کړی دی ښا انعام به پیدا کړي. هغه د تیواغش وې کته چې سار لا د بادشاہ دربار اولګید دی، خو په کشته کې په جدا شکل او چې بادشاہ سره بناستو بیا خو به تاج ماج پسرو کوله به پسرو جدا شکل وو بادشاہ سره کېنا چې کېنا دې سړی اعلان وکړي چې ما یو نظم جوړ کړی دی د بادشاہ غ دربان باندې اعلان کړ. یو سړی د پلان کې کړي نه راغلی بادشاہ سلامت او نظم جوړ کړی ستا په صفت کې سایو ناته جوړ کړی کی اجازه دي چې درته وره. بادشاہ وی وره هغه چې څنګه پاسې ده او یو دوه کړه وې دوه کړه. نو ابو علی ابن سینا بادشاہ ته وی وې سه پردې ده تا وره وی دا پردې ده. وې هغه سړی غلې شو، بادشاہ دې پردې وره اصلي وینې سه ما جوړ کړی. ابو علی ابن سینا وته وی سه دا پردې ده ما ته یاد ده، دا ټول نظم ما ته یاد وی ته وایا. نو هغه غریب خودوا کړه د بادشاہ دربار کې ورولې وی دا غونډې په سونو کړه چې څومره ویغه ټوله وره
او دې لیدل وای دا خو ماته په خوانه یاد دی دا د بل چا نظم دی ستا په صفت کې لیکلې دی د خپل نوم ورخې جوړې او تا نه به پیسې اخلي بس بادشاہ غوسه شو چې ته پردي نظم راوړې او ما نه پیسې اخلي او دې جیل کې واچو یاره صاحب خیر دې مسافر دې جیل کې ما چو زه سفر خو دا انعام مور کو جیل کې ما چو هغه غریب په اخلاص ته چې دربار خلاص شو اصلي ودلار کې والا چې دې سنگ په خپل اسور دې روان دي هغه سړی ورغی باندې سیدا ابو علي ابن سینا اسکله کونه وی سیبا رښتیا وایا د کشف خاوند دې کده ولایت خاوند وی قسم په خدای چې دا نظم ما جوړ کړی دا زمانه نه خزه خبر نه بچی خبر دي نه بل څوک خبر دي دا تاسو کوی دا ټول نظم ما دوه کړي و تا پر دې بیا دې ټول نظم په سونو کړي په یادو تا ته څه پتاو لګیدل یو کیشته قصه یاد ده کیشته کې مې ونه کړه چې تا نه مې واغښت یاد مې شو چې څنګه مې وکړ یاد دا سه حافظ ولا خدای ورکړه دومره قابل سړی دی ابو علي ابن سینا موجوده چې څومره طب دی د ټول اصول او قواعد داغه دلاسه